بسم الله الرحمن الرحیم دا وایي و نن به پر رب کې نه خبرې کوم پر رب اکثر شیان دا د دې ته وایي سیدا رسول الله شخص تاکي اول چې در سره الاینمنت ده ونه الاینمنت اکثر کنده ته لیفت ټو رائټ ټو دې ځای کې دته کولای شي کوم طرف ته کې لیفت ټو رائټ ټو جسټیفای لوجسټیفای مثال ملکانه دته کړی وي چې ملکان ویلکم دا کوم طرف ته غواړي مثال ته دا کوم طرف ته رائټ طرف ته کې کوم طرف ته لاړ رائټ ته دې ځای نه کولای شي رائټ ټو لیفت ټو سنټر ته یا کوم ملکانه جسټیفای کې او دې ځای نه کولای شي راځي به ته څنګه په چای لیفت کې کومه ته لیفت نارسي نو دې اور چې دا آوټلاین لیول د کولای شي لیول 1 لیول 2 لیول 3 ته انتخاب کړي دي دې نه کولای شي هډینګ 1 هډینګ 2 هډینګ 3 ته انتخاب مثال د تر راځنه د انتخابو آوټلاین ته کوم لیول ته انتخابو مثال آوټلاین لیول 1 کې کوم دا کوم لیول تر لیول 1 کې تاسو دې لیول دې پټ شي دا ریفرنس نه کنه ونه هر ټیکس نه کنه نه دا چې کې دي لیول 1 دا وچ ده لیول 2 دا وچ ده د داس کله تاسو کتاب په هرڅ جوړو په هرڅ پیژنئ کله کتاب په هرڅ جوړو ته لیول 1 لیول 2 دا شنه په باندې څه نه لکه مثال تاسو په هرڅ جوړو افغانستان یا په افغانستان کې ولایت کې نه چوي مثال افغانستان اول چې سو لیول 1 سم د دې په ولایتونو چې راځي لیول 2 ولایتونو په ولایتونو چې راځي لیول 3 لازم نه وي صحیح کنه صحیح دا به شرط به خبرې کوو بل چې در سره ډایرکشن د ډایرکشن مقصد دا د لکه پرونی دلته ترتول نه کنه نه رائټ نه د لیفت طرف ته یا د لیفت ټو رائټ نه دا ورته چې لیکل دي رائټ ټو لیفت او یا چې دا لیفت ټو رائټ صحیح ده مثال ماته پښتو باندې لیکنه وکړه دا کله چې انګلیش باندې لیکنه کوم دي ته صحیح کیږي کله چې دې طرف مثال لیفت ټو رائټ انتخاب کړئ او یا راځي د کوم ځای انتخاب کړئ دې ځای نه وسته ټو رائټ انتخاب ده چې د مثال راځي دې ځای کې دا انتخاب کوم رائټ ټو لیفت دا ورته رائټ ټو لیفت انتخاب کوي مطلب دې ځای نه کولای شي دې ځای نه کولای شي صحیح ده نو خبره نه ستګم صحیح شو بل در سره دا وره یو انډنټ دی بیفور ټیکسټ اول چې دا افتر بیفور دې طرف ته کیږي او افتر کوم طرف ته کیږي دې طرف ته مثال دا پر رابط غواړي چې لګي مخ کې رابط سي دې نه وسنګ کې مخ کې وي یخ طرف نه څومره را مخکې چپ طرف نه دا به افتر دی وګورم دا بیفور او دا چې څو افتر ایله دی بل شي دی بس په کنه فکس دی ما باندې راځي چې وګورم فکس دی ما باندې دې طرف نه خارج دی طرف دلته خپل غواړي مطلب کولای شي دې نه چک ورته تا صفر کوي صفر اشاریه یو یې صفر نه څه کوم دا به لاینونه د مثال د انګلیش د لیکنې د یو قانون دا ده کله چې تاسو پر راب کې د لومړی کرښه به د نورو نه څنګه وي بلکې به مخکې وي صحیح ده راب چې فرست لاین باندې انتخاب کوي چې به وګورئ د لومړی کرښه نور نه څنګه ده د مخکې د قانوني خبره چې مطلب لیکنه شوي کې د دې ډول شوي دا مثال غواړي هینګینګ د دې ټول چې د لومړی کرښه د نور نه مخکې چې د لومړی کرښه وروسته پاتې د نورو کرښه به څنګه شي مخکې صحیح ده کولای شي تاسو خپل خواشه باندې ورته ډیرو کم او زیات مثال دلته راغلی فرست لاین د انتخاب څه ده بس کولای شي چې کې ورته مخکې ورسته کې مثال ته ودرې ځان راځي چې تا یو د سنگل کې فرست لاین صحیح شو د نور مخکې ته ښکاری درته چې به کله چې وګورئ دا به نور څنګه شي مخکې وځي بلکې ورسته کولای شي د راځي د څنګه کې ورته ورسته کې صفر اشاریه یو مثال وګورئ صفر اشاریه زم څه ده mirror indent به د توټیز دا خو څو یو طرفه صفحه ده څو طرفه صفحه ده یو طرفه بعض وخت کې لکه کتاب لیدل دوه طرفه صفحه لري د اسنه دوه طرفه یو طرفه دا او یو طرفه چې وي د اسنه صفحه لري نه راسي بیا دا طرف او دا طرف انساید ده او دا کوم طرف ده او څنګه د صفحه نه دا او دا طرف کوم ده انساید دا او دا کوم طرف ده او څه لکه مثال د کتاب کې زم صادر کوم یو څه نه صفحه است مثال د اسنه نه ویني this indent the mirror the initial دا او دا سایډ ته کوم طرف کې ان اور سایډ دا ما بین او دا سایډ دته بیا ان سایډ یا بهر دننه سایډ واستوالس مطلب دننه سایډ ته د بهر سایډ ته مطلب صفحه ته لیکنه سایز کم یا زیات وګوره
مخکې کدا کوم سایډ ده ان سایډ دی نه طرف دی دواړو سره صحیح ده او آوټ سایډ بیا بهر طرف ته خو د دواړو لپاره صحیح ده او که یوه صفحه وي بیا دا لرې کې بیا مطلب د یوې لپاره انتخابولی شي پوه شولې باندې بل دا بیفور او بل چې ده after ګوره دا پاراګراف دی دا پاراګراف دا منځنی پاراګراف ده دا کوم پاراګراف ده دا بیفور پاراګراف ده او دا چې ده after ګوره دا بیفور او دا چې ده after اوس ته غواړې چې مطلب د مخکیني پاراګراف سره فاصله کم او زیاته کړې او د وروسته پاراګراف سره څنګه کې فاصله کمه یا زیاته کړې پاراګراف ته به راشې دلته ورته انتخاب کې بیفور څه مطلب بیا بره پاراګراف سره فاصله کمه کړې زیاته کړه او after څه معنا وروسته پاراګراف سره فاصله کمه یا زیاته کړه بیا څنګه کړه اوکې وګوره د پاس سره فاصله زیاته شوه د لاندې سره فاصله سمه شوه زیاته شوه دا مزه شو ها بیرته ورسره کمای وګوره آټو بیرته ځای ته ورسېږي وګوره بیا اوکې ده وګوره بیرته فاصله کمه شوه کمه شوه دا به لینونو تر مابین سپیس ده لکه دلته چې ویلي وینې دې ځای کې ښکار ته دلته مثال دې لینونو تر مابین څومره فاصله ورکومه یا زیاتوي په خپله دا پاراګراف کې لینونه رابسې مثال څومره ورکومه ډبل یا مثال ملټیپل مطلب زیاته اوکې که وګوره زیاته فاصله به ورکړي صحیح ده کمایه کولی شي دې ځای نه څنګه کې کم کې سنګل ته راسې د دې ځای نه چا که 0.15 اوکې که وګوره دومره کمه شوله ولیدله یا مثال بېرته اضافه کوي 1.5 چې ده خپل نرمه راته یا دې ځای نه کولی شي 1.15 وکړي دې ځای نه کولی شي یا زیاته کمه کې یا زیاته چې کې کمه کې یا ډېره زیاته کې بل چې در سره لاین اینډ پیج بریک ده لاین اینډ پیج بریک څو خبرې دي څلور دې ته ښه متوجه شئ ګورئ د صفحې اخر ته مثال زه ځمه چېرته راځمه د صفحې پای ته راغلم که نه دې ځای ته دې ځای کې مثال زه لیکنه کومه دا یوه لیکنه شوم ښه ورته متوجه شئ دې کې غټه کیسه ده ګوره کله که زه مثال دلته یو حروف زیات دی کمه مکمله کرښه لاندې ورته راځي که نه ورسره راځي ګوره یو حروف زیات دی کمه مکمله کرښه څنګه شوه لاندې راځي دا د اول اپشن کار ده دا د چا کار ده د اول اپشن نه چک ویت ټکسټ په بیا څه کار وکړي اوکې به کې دا به یوازې هماغه یو حروف راکښته کړي چې راکوز شو یوازې هماغه یو حروف بس خلاصه نور هېڅ پاسې کړه باندې تاثیر نه اچوي صحیح ده او درېیم هغسې ده بیا درېیم بیا چې ده کیپ لاین چې ټوګیدر که دا وکړي چې بیا مکمل پاراګراف سره راکوزېږي وګوره صحیح ده دا درې سره هغه وخت کېږي کله چې اضافي لیکنه کوي صحیح ده ګوره که اول یو لګېدلی مکمله کرښه د هغه یو حروف سره راکوزېږي که دوم یې ولګوي بیا یوازې هماغه یو حروف راکوزېږي او که درېیم یې ولګوي بیا چې کېږي ټول مکمل پاراګراف راکوزېږي پاراګراف بریک بیا دا معنا چې هغه ټول هغه وخت کار کوي کله چې یو زیات حروف ولیکي او دا څلورم یې ولګوي بیا که د حروف لیکلی نه وي مکمله صفحه بله نه وي درته راولي پاراګراف سره راځي اوکې که مکمل پاراګراف هم بله صفحه ته راغلی بغیر د نه چې زه نور لیکنه وکړم مکمل پاراګراف څنګه شم لاندې راغلی بله صفحه ته نوې صفحه ځم څه ده بل چې د سپریس لاین نمبر ده او ډونټ هایفنیټ ده سپریس لاین نمبر دې ته ویل کېږي مثال دې ځای کې تا دې ته لاین نمبر ورکړی دی لیکنه ته رابسې چېرته پیج له ورته بیا به لاین نمبر ته راشي ښکار دلته کنټینیو به انتخاب کې ده وګورئ دلته لاین نمبر ورکړي ورکړه که نه کړه ورکړه اوس مثال په دې ځای کې ته غواړې چې دا د دې د منځ د پاراګراف نه دا لاین نمبر څنګه کې ختم یې کړې نو رابسې د منځ پاراګراف باندې به ودرېږي بیا به چېرته راشي هوم ته به چېرته لاړ شي پاراګراف ته او پاراګراف کې بیا چېرته راشي سپریس لاین نمبر بیا به څنګه کې اوکې وګوره د منځ پاراګراف نه نمبر چک کړل ختم کړل او د لاندې وګوره مسلسل نمبر چې راغلی ورسېدې دې باندې بېرته نمبر ورکوي رابسې چېرته پاراګراف ته دا ټیک مارک په لرې کې اوکې به کې وګوره بېرته به هغه نمبر وایي ځم شو هایفنیټ بیا دې ته ویل کېږي مثال پیج له ورته به راشئ یو دا لاین نمبر ختمومه دې ته هایفنیټ ویل کېږي هایفنیشن څه ورته ویل کېږي هایفنیشن چا به انتخاب کړئ اټومیټیک د دې فایده دا ده چې کله ته لیکنه کوې په اخر کې مثال یو داسې نوم ولیکې فرض مثال په دې ځای کې زه نوم لیکم افغانستان لیکم چا مې ولیکل افغانستان وګوره نیم بره پاتې شو او نیم چېرته راغی لاندې خو شرط به دا وي چې دلته به دا چا انتخاب کړی وي اوس تاسې غواړئ چې دا دې نه هایپن کېږي که مې اټومیټیک انتخاب وي خو هایپن کېږي دې نه نو هم ته به راشي بیا هم چېرته راشي پاراګراف ته او پاراګراف کې به دا ټیک مارک څنګه وګوره به ډونټ هایفنیټ اوکې به یې کړي چې کله اوکې وګوره هغه به چی شي مکمل افغانستان به لاندې ولیکل شي صحیح ده بیا راشي پاراګراف ته او دا ټیک مارک څنګه کې لرې یې کړي اوکې که وګوره ای په پاس ولیکل شي او نور به څه مشکل ونه وي ها نظام څه ده بل څه در سره ټیپ ده څه شی ده ټیپ
لاندې وګورئ څه شی دی کیبورډ کې ټیپ بټن څوک پیژني دا د ټیپ بټن ورکیږي نه دا ټیپ بټن باندې پاس شي لیکلي ټیپ نه هرې ته څه په لیکلي دی ټیپ دا ټیپ دا د لیکنه مخکې بیا ګوره مثال ته دی چې نیم بیا ټیپ بټن وایي بیا کې مثال جاب بیا ټیپ بټن وایي سیلری ټیپ مطلب دا کرسر چیرته دی مخکې ته ته غواړې دا منظمه فاصله ورکړي او په منځ کې چا ورکړي کرښه ورکړي را پسې یو به ویب ته راسي دلته به خطکش راولئ خطکش که نه راغی دا ورته دوی دا دا پاس دا انچونه دي چې د انچ د په انچ باندې اندازه کېږي دا را پسې چېرته پاراګراف ته پاراګراف کې دلته چېرته راسي ټیپ ته او ټیپ کې داسې ورته مثال کله چې زه ټیپ پرېس کړم نو ته څو ته لاړ شه دوه ته مثال څو ته لاړ شه دوه ورته ولیکې او کله چې ټیپ پرېس کړم د لیفټ طرف نه دی کوم طرف نه پر کومه کرښه دې سره کرښه ورته انتخاب کړي مثال دا کرښه دې راسي بیا به چک کړې سیټ کله دې دوه نه دا ټیپ پرېس کړم بیا څو ته لاړ شه څلور ته او کومه څلور ورته ولیکې کومه کرښه دې راسي دا بیا سیټ بیا کله ټیپ پرېس کړم نو ته څو ته لاړ شه شپږ ورته مثال نو ته به شپږ ورته ولیکې او کومه کرښه دې راسي مثال دا کرښه بیا سیټ که بیا ویې چک اوکې اوس ولیکه چې نه مثال کرښه ورته نه راغله جاب بیا سیلري او بیا کمیشن څومره منظم ده بیا وګوره مثال بیا لاندې لیکي چې نیم بل شی لیکي پر مثال فون صحیح ده را که نه راغی ایمیل اوس مثال دا بیا ټیپ پرېس کا مثال دا پکچر چې ایجز عمران صحیح که نه صحیح نو ته بیا مثال بل شی لیکي دا چې جنډر مثال خلاصه ولګو څومره ښه منظم جوړېږي تر اخر پورې به همداسې وي صحیح ده داسې کولی شئ مثال ټولو ته یوه کرښه وټاکې لکه دلته راغلې ټیپ ته راسه کلیر آل به ووایي چې ټول ختم شي دلته ورته مثال کله چې ټیپ پرېس کړم څو ته دې لاړ شي تر شپږو پورې د شپږو ورته کومه کرښه دې ورسره راځي مثال دا کرښه بیا چک کومه سیټ اوکې بس دلته وګوره مکمل به راځي نیم بیا ټیپ به مکمل را که نه راغی مثال جاب لکه د هغه د ډاکټر فارم یې بل فارم چې لکه وینې ولګه ټیپ فاصله زیاته ده سپیس فاصله کمه ده ټیپ تقریبا د څو سپیس مجموعه ده صحیح ده سره مثال کمیشن وګوره ټوټل دا وګوره څومره منظمه کرښه ځان څخه نه سوزده که بیرته ختموي رای بسې چېرته ټیپ ته ویې به چې وایي کلیر آل رولر خطکش ویب ته به راسي دا وګوره دا رولر ده نه دا که نه هېڅ خبر نه ده کېږي خو مطلب دا رولر درته معلوم وي ښه خبره ده ښه بل ډیفالټ سپیس ده ډیفالټ سپیس بیا دې ته وکړي لکه تاسو مثال د پښتو د دا شعرونه خو نه ویلي که نه ویلي شاعري چا کړې که نه ده کړې شاعر څوک ده تاسو کې نه هسې لیکئ فرض مثال دلته زه لیکم پښتو باندې یو شعر مې ولیکو اوس نفر مې یو شعر سم مثال د دې شعر سره کوم ده عجب شمع ته وویل چې دنګه یاره او بالکل شمع ته ووایم چې دنګه یاره تا ښایي مثاله کله چې انټر بټن پرېس ګوره زه ورته کله چې ټیپ ووهم مثال په دې ساحه کې بل تیاره شوه کومه ساحه کې په دې شی نو ما څو ځلې ټیپ ووه ګوره تقریبا 5 ځلې مې څلور ځلې مې ووه ګوره 1 2 3 4 5 ځلې بیا دې ځای ته راورسېدم شپږ ځلې څو ځلې شپږ ځلې مې ټیپ پرېس کړ بیا دې ته راورسېدم بیا بل ځل چې وایم کېدای شي یا کم وي زیات وي هلته ډیفالټ سپیس ټاکلی شي اټومیټیک دې ځای څنګه کوي ځان راورسوي هسې کوم چې شمه که ووایم چې دنګه یاره تا ښایم خلک راته وایي خلک راته وایي چې کاروانه شنات سمه دا به دې سپیس کې د خط دی جایز نه صحیح ده نو چې دې په خاطر باندې دا ټیپ ډیفالټ راته جوړوم دلته به راشي چېرته ټیپ ته ټیپ کې بیا چېرته راشي لیفټ یا ته راشي ډیفالټ ټیپ خو نه که نه وینې دې ته فاصله ورکړئ 3 مثال یا 3 مه ورکړي یا کمه کړئ 3 نشي زیات ده څومره مه ورکړه اوس ګورې څومره شرکت کېږي چې شمه به ووایم چې دنګه یاره وګوره اټومیټیک هغه ځای ته لاړ که نه ډول چې سره
خلک راته وایي کاغوانه چې نور څه معنا نشي پوه دا ګورې څومره شي تاسو بیا مثال بیا دا شاعري وکړو چې به تمار ګورې بیا ما دا منظم لار که نه لاړ دا تر اخر پورې دا کړۍ مطلب ټول یې څنګه دی منظم یې ګورئ اصله کې فرق شته ځکه ډیپارټمنټ مې درته ټاکلی ده ځم څه ده رانه به نه وي ورپسې بل چیک دلته دا هیډینګ 1 او هیډینګ 2 دا اوس دې ده چې خلک دومره زده کوي چې دا چیک یوازې سټایلونه دي چی دی سټایلونه دي خو د دې اصلي هدف چې د چیرته د ریفرنس کې د دې ټیبل اف کنټنټ سره ده یعنې اوس یو مثال هم درکوم ګورئ ورته زړه څه شک نشته چې دا څنګه شي مخکې راوخني ګورئ ورته هم تاسو کله راشئ اوس په یوازې چی دی مثال نو سپیس دا مطلب چې دې تر مابین چی نه وي سپیس ته نه وي سپیس شته نه کوم سټایل غواړئ ګوره سټایلونه دي مختلف سټایلونه ولیدو خو داسې د کالې چې د کالې دا داسې مثال ته ما ولیکل افغانستان لیکمه چې لیکمه افغانستان مثال خوست پکتیکا کې مثال یو ولسوالي لیکمه ګل مثال صحیح ده ګل کې یو کلی لیکمه دا ګل کې نه دا سره لیکل ګوره افغانستان مثال زه چیک کوم هیډینګ 1 کوم خوست او پکتیکا دواړه چیک کوم هیډینګ 2 صحیح ده او ارګون هغه د ارګون سره د یو ولسوالي د مثال به چیک دی ارګون به چیک کوي هیډینګ 3 او دا هیبتي به چیک کوي هیډینګ 4 اوس ګورئ دې نه فهرست درته جوړ کړم مثال دا ټول انتخاب په اوله صفحه کې درته ریزم فهرست جوړوم چې جوړوم فهرست دلته ودرېږئ راځي چې دا ریفرنس دا ریفرنس کې ټیبل اف کنټنټ راځي ته کلیک وکړئ ګورئ دا هر جوړ څنګه جوړ افغانستان کې بینه خوست پکتیکا او دغه ده به چې ده دا هو نه راغلی هغه نه دا څه کوي دا څنګه راځي ته پرفرنس کې سولې ولا انتخاب دی دا د ورته ذاتي څلور پنځوس پکا هیبتي څه څلورم له وخت نه شي سامسون راسته هیډینګ مطلب دلته اوس نه دا کوي ځکه نه وسر مخه بس خارج دومره ده که دلته چشم خاطر باندې اسمارو سټایل خاطر صحیح ده دا ګوره کوم سټایل انتخاب هغه سټایل انتخاب کړه دا سټایل مثاله را به دا کولای شي خپل نوم باندې درته سیو کې سیو چې ده سلیکشن اس نیو پک سټایل کلیک وکړه دلته نوم ورکړه سټایل کې چاپ نوم باندې عزت کړه اوکې که کله سیو کې کو اوس مثال بل وخت درته چا بل سټایل انتخاب کړی و یو نفر راغلی اسمت مثال راغلی دا سټایل انتخاب کړه بل سټایل دا صحیح کنه صحیح ده اوس بیرته عزت غواړي چې خپل سټایل په اپلای کړي عزت چا په نوم باندې سټایل سیو کړی و خپل نوم یې سیو کړی عزت ته چې لیکلی دی عزت کلیک وکړو بیا ورته دې کې داسې دا ما کړی نه ده موډیفای کړی نه ده کریټ ته به راشئ دلته موډیفای خو نه که نه مثال اسمت بیا به چېرته لاړ شئ موډیفای دلته به موډیفای کوئ او د دې ځای کې صحیح ده اسمت یې نوم یې بینک سټایل دی دا مثال کوم شکل باندې کوم نه مخکې راشي وروسته دې راشي د نارمل نه وروسته اسمت ده او لیکنه د کوم سټایل ته لیکنه باندې لیکنه په انتخاب کوم مثال لیکنه د دې شکل کې صحیح ده او سایز یې څومره وي دا بولډ ایټالیک انډرلاین او هغه رنګ یې کوم رنګ وي دا رنګ صحیح ده مثال دا او لکن کمپلیکس مطلب د هغه عربي لیکنه کوم ډول باندې مابین ته دې چیرته دی نه خلاص یې نو مابین کې فاصله کمه کې څنګه کړم زیاته کې مخکېواله وروستواله ورکولای شي لاندې لیکل د اډ کویک سټایل لیست دا مطلب د کویک سټایل لیست کې راځي کله وایي only in this document سمانه یوازې د ډاکومنت کې بل ډاکومنت کې نه وي او اتوماتیک اپډیټ به دا معنی کوم بل وخت تغیر کړه اوس په دې هغه کې دا اتوماتیک تغیر راځي د سټایل کې او نیو ډاکومنت کې انتخاب کوم به هر ځل کې تاسو نوې فایل راخلاصول دي ورته کې به اسمت په نوم سټایل تیار کړئ فارمیټ ته سلار سي پورت ته نور سیټینګ هم کولای شئ ګورئ بولډ او ایټالیک کوي نه کنه نه دا مثال انډرلاین او کولای شئ په انډرلاین ته کوم رنگ ورکړئ ته رنگ هم څنګه په مثال سور رنګه به څنګه کومه چې چاپ نوم باندې اسمت دا ول اسمت سټایل په اپلای نه اپلای اوس که بل څوک یو بل سټایل په اپلای کې مثال دا سټایل بیا کولای شي اسمت راځي خپل سټایل په اپلای کې چاپ نوم یې وکړو اسمت تو ګره سټایل را کنه راغی هم دې ته ها ګرانهونه وي رنګ یو بدل سلیکټ ګران نو خپل سټایل انتخاب کړی دا یا دا مثال دا کوم ستاسو انتخاب
کلیر فارمیټینګ دا مطلب کړي کوم فارمیټ ورکړي کلیک وکړه فارمیټ په ټول شي سي ختم نه زمون ځای بلار سي اپلای سټایل اوس مثال هغه سټایل په اپلای کوي ته ولې کوي چې سټایل په اپلای کوي ته اوس مثال اسمات څه ته دا اسمات اپلای وګوره اسمات سټایل په اپلای نه اپلای کله تغیر راوځي کلیک وکړه موډیفای باندې تغیر کې راوځي صحیح ده اوس ګورم دا ټکمت کړه ګورې بس کوم تغیر کې راوړم ماته اتوماتیک څنګه کیږي زیرو مثال سورنګ ورکوا اوکې کا وګوره اتوماتیک سورنګ واس کنه واخلې صحیح ده بل څه مثال ته جوړ ټول کان نارمل سمور ټول کان نارمل اپلای کو نارمل په اپلای سره دا ور کله کله کان سي ا اسمات مکمل راوښت نه راوښت یا دې کان سي عزت راوښت نه راوښت ته چې ته غواړې مطلب مکمل نوم سره کم دی هغه د اعلان ټیک مارک ولګي کوي دا څه کو مکمل نوم کې مثال ا اس ام ای ټي اسمات یو استفاده کوي وشي دې باندې چین سټایل چې د نور مختلف سټایل د لیکنې لپاره الکول انتخاب ولرسي یعنی کومه بس صحیح ده؟ الرقم كمان خلاص بس ده